السلام علیکم ګرانو قدردانو ملګرو پروګرام دی ادبي بهیر او تاسو ته پته چې په ادبي بهیر کې مونږه وخت په وخت باندې لیکوالان فنکاران او د فنون لطیفه سره تړلي خلک مونږه اکثر ملمانه کوو تاسو د غي د ژوند نه د غي د فن مستفید کېږئ دغه فنکاران خپل ژوند خپل ټول افکار ژوند ټول ساتونه د خپل ولس لپاره وقف کړي د خپل ولس لپاره دغه لمحې وقف کړي او خپل ټول ژوند د دې ولس په خبره باندې راوستل غواړي که د هغې شعرونه واخلو که د هغې د اداکارانو خبره کوو نو هغې دغه مړو لفظونو له ژوند ورکوي او د هغې سره د معاشرې او د دې ولس د اصلاح کولو کوشش کوي که بیا موږ د هنرمندانو خبره کوو نو هنرمندان هم په دې مت کې خپله ونډه اچي تر خپله وسه باندې په دې سره سره شاعران لیکوالان هم د لیک تر حده خپل دغه احساسات خپل دغه افکار خپل دغه پیغامونه د ولس تر حده رسوي او د ولس په ژوند کې بدلون راوستل غواړي معاشره چې کوم دی نو هغه مهذبه جوړول غواړي د هغې دغه کوشش او دغه زیار چې کوم دی نو هغه د چا نه پټ پناه نه وي د دې سره سره ګرانو ملګرو یو بله شعبه ده هغه د صحافت ته بیا د پرنټ میډیا د په پرنټ میډیا کې ډیر خلک لګیا دي د دې ولس ته ښېګړه دپاره خپل کار کوي خپلې ستړي کوي او د پښتو په پښتو ادب کې چې کوم دی خپله ونډه اچي خپل کوشش کوي او د دې ولس ته ښېګړې دپاره کار کوي نن چې مونږ کومه میلمه راغوښتلی دی رابللی دی نو هغه د صحافت سره هم وابسته دی ډېر نږدې دی او د دې سره سره چې کوم دی یو ښه شاعر هم دی ښه ادیب هم دی نن به خبرې اترې کوو د مصور قریشي صاحب سره مصور قریشي صاحب سره به د هغې ژوند به د هغې نه پوښتو د هغې زده کړې به د هغې نه پوښتو د هغې د فني سفر د کوم ځای نه شروع شو کوم ځای پورې روان دی هغې صحافتي سفر د کوم ځای نه شروع شو په کومو صورتحال کې چې کوم دی هغې دغه خپل فني سفر او دغه صحافتي سفر ژوندی ساتلی دی او برقرار دی نن زموږ سره میلمه دی مصور قریشي صاحب مصور قریشي صاحب اول خو ورته ډېر زیات ستړي مه شي او هرکلی وایم او شکریا مو ادا کوم چې په دې عمره لنډ تنګ وخت کې په دې مشیني دور کې مو د اف ام 100 روخان لپاره وخت وویسته څو لازم وویستي او زموږ د مینوال لپاره موږ له وخت راکړه ډېره مننه واحد جانه ستاسو هم ډېره مننه شکریا چې زه مو د دې قابل وګڼلم او ما له تاسو وخت راکړو ستاسو هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ مصور قریشي صاحب روایتي سوال دی دا راته ووایه چې پیدایش هم چېرته کې شوی دی ابتدایي زده کړې هم چېرته کې شوي دي پېښور کې پیدایش زما د پېښور دی اوسېدونکي د شب قدر بیټاګرام یم چارسده ضلع کې راځي دغه تحصیل دی او د ډېر وخت نه دې پېښور ته په کډه راغلي وو دلته میشته شوي وو او دلته کې مو ژوند روان دی بس تعلیم خو زما لږ دی بي اے مې کړې ده او مخکې مې هم شوق و چې وکړم خو بس حالات داسې کړ زموږ د کورنۍ ماحول چې د دشمنۍ را په غاړه شي د هغې د وجې بس تعلیم ونه کړې غوښتل مو چې ډېر زیات تعلیم وکړو خو بس دغه لږ غوندې تعلیم مو کړی دی او د دغه د ادب خبره ده نو د ادب غالبا په نهم کې سبق وي موږ سره په آذاخانه سکول کې یو استاد میرا نو تیر دی ډېر ښه استاد او ناڅپانو او هغه به کله کله شعرونه ویل نو هغې د وجې زموږ هم شوق روچت شو بیا زموږ سره جوخت په ګاونډ کې یو ادبي ټولنه وه هلته به د شاعران ادیبان راتل هغې سره به کېناستو به دغه رنګ مو ورسره شوق را پیدا شو او بس ما د ګوډه شاعري مو هم شروع کړه داسې کار دی ژوند خو ټوله مینه ده نو زه خو یم چې دغه یو څو ورځې د ژوند او په دې کې نفرت ځایول دا خو ډېره دغه خبره زما په نیز باندې او شاعر ادیب هسې هم د حسن پرست وي او مینه خوښوي نو مینه خو په څو قسمه وي زه خو نه پوهېږم چې دا ځینې خلک وایي چې یاره ګینې دا مینه وکړي نو شاعري کېږي بغیر د مینې نه هم کېږي خو لکه مینه هر چا ته ورکول پکار دي که نه چېرته داسې دغه نه ده کړې هغه چې کوم لو دغه وي د انسان کوم د
زنانه او د نارینه مینه چې کوم وي کنه جی جی دا غیر بغیر هم چې دینو شاعري کی دا شاعري کې دي شي بالکل او دا غیر بغیر مینه هم کې دي شي او شاعري ضروري نه ده چې د خامخا د مذکر او مؤنث مینه پکې راشي نو دې شاعر شي یره وایي چې وو د کار دی چې ما زیاتره زه خپل نظم شاعر یم نظم د خوښیږي نظم لیکم او ډېر مې لیکلی دی غزل مې هم لیکلی دی ډېر دی را سره خو د بدقسمتۍ نه زما د ژوند د نیم ژوند چې کومه شاعري وه نو هغه ما نه بېدرکه شوې ده په کور کې زموږ کور کې جوړېدو په هغې کې به سر څه دغه شوي دي همدې مور وه خدای دې وبخي نو هغه هم بې تعلیمه وه هغې زما ډېر کاپې دي چې په کباړي باندې خرڅې کړي دي که نه روټۍ کې هغه رنګ باندې تللي دي بیا مې چې کله واده وکړو کورودانې مې هم چې کوم دی دغه رنګ هغه بې تعلیمه ده هغه هم مونږ چې کله کور جوړولو ګډه خوا دې خوا شوه په هغې کې څه کباړ مباړ و اوسپنې او دا کاپۍ او دا هغې کې لاړه نو اوس هم را سره ښه کافي شاعري شته خو لکه زیات تر شاعري زما بېدرکه شوې ده بس ضایع شوې ده هغه رنګ نثر کې ما کالمونه ډېر زیات لیکلي دي سوونو نه چې په زرګونو ځکه چې د 2000 نه زه تر دې دمه پورې زه صحافت ته راغلی یم د 2000 یره اراده خو مې شته خو بس حالات راله تر اوسه پورې اجازت نه ده راکړې یعنې شاعري هم را سره ښه ډېره ده نثر هم را سره ډېر دی او کوشش مې دی بلکې د یو ملګري راله د نظم چې دی نو کمپوز کړی دی غزل لا نه دی کمپوز شوی او نظم مې کمپوز کړی دی او اراده مې ده انشاءالله چې بالکل تکل خو مې نه دی لیکلی او افسانې مې لیکلي دي او یو اردو ناول مې چې کوم دی نو نیمګړی دی د ډېر وخت نه نیمګړی پروت دی بس سمې نه دی خوړلی ناول اردو دی پښتو کې مې د بزمۍ نه دا کړی نه دی ناول صحافت خو داسې رالم چې کله زه شعر و شاعرۍ سره مې شوق پیدا شو او شعر او شاعري م کوله نو هغه وخت کې به مونږ پښتو اخبارونه م کتل مشاعرو له به تلو مشاعرو له چې کله تلاړو نو د هغې رودادونه وغیره به په وحدت ورځپاڼه وحدت کې راتلل د هغې نه هغې کې به مونږ کالمونه کتل هغې سره مې بس یو شوق پیدا شو چې یاره زه دې طرف ته راشم او بس رالم او دې سیټ ته زموږ خو دغه مستقبل دی هغه دغه خبره چې نیمځالۍ کې به څه سړی ایجنډه جوړه کړي دلته چې د څلوېښتو نه وړي بیا خو هغه دغه نه البته د بچو دپاره مې دا دغه دی چې انشاءالله العزیز چې سبقونه وایي نو ډاکټر ټول کم یو فوج ته لاړ شي خو هغه یو چې دی نو علم کوي دغه اراده مې ده انشاءالله چې ښه تعلیمونه پرې وکړم هغې نور د نصیب خبره ده او د هغې پورې ده دا یو لنډ بحر والا متل ده چې خاورې نولم سر په سر غم مې وي اکثر په سر خاورې نولم سر په سر غم مې وي اکثر په سر او باد داسې رالوتی دی باد داسې رالوتی دی شپون نشته د غر په سر باد داسې رالوتی دی شپون نشته د غر په سر نشته د غر په سر او دا لا کوم حالات شو دی سور اور دی او شر په سر دا لا کوم حالات شو دی سور اور دی او شر په سر او هم د وطن وخوړم غم د وطن وخوړم داغ مې د جګر په سر غم د وطن وخوړم داغ مې د جګر په سر او ټول جامونه واړوه هیڅ نه کړي اثر په سر ټول جامونه واړوه هیڅ نه کړي اثر په سر او ویل مصور نشته دی او راغلو اختر په سر نه جي زما دا خو ډېر ښه سوال وکړو زما خپل نوم سید ګل دی سید ګل خان
سید ګل مصور زما تخلص نه دغه خو دغه شوق مې نشته دی او نراله چل راځي پینډینګ زما ډېر خراب دی په زمانه نه اوري دغه شی دغه دی خو بس دا زمونږ یو مرګره دی دغه چې کوم دی نو بس راته ویل کما و مکه سید ګل سید تخلص سکول او ډېر مدما د پدغه سید بنوم باندې شاعري کړې و صحیح صحیح او بیا پکې یو بدري سید را پیدا شو یو پردان کې راغې نو دې په 400 کې راغې او هغه یو برک رحم الله سي په یو کښتا سو بیا یا چی آیات داغه سلوخته له مونږ جی نو داغه په سلوخته کې یو مشاعره و او علي حیدر جوشي سے دیختیو بغیاغه صدارت کې جی هغه کې ډیره دنیا راغلی و روم په یو څلور 300 شاعران ډیر کېدل جی نو هغه کې بدري سیدان رااله نو بس هغه چې زراله په سر ما دا وایي یاره دا بس بیا د مرګرو په خو 50 دینو مصور نو بس زما په خیر چې یو مصور پکې بل را پیدا شوی دی دغه کې چې کوم دی نو دا خندا خبرم ده چې زه د دفتر کې ناسونه یو دغه راغی یو ریپورټ جی ریپورټ راغی هغه کې هغه تخلص مصور دغه کړو کنه خاجي نو ما تختشته هغه کټ کاغه مصور او مصور په دې ما ورګي دا لکه کوم کلم ولکه شفیع الله شفیع وکړو جی کدا خو زه کټ اجرا باندې دا چې کته دا مصور زه مته پکې لکه سره باندې وکړه دا انسان سره کېږي او پیتری توګه باندې شي او هغه چې میکټ کېرانو یو ځل میکټ بیا میکټ خاجي نو ځل میکټ نو په دریم ځل هغه سړی راغلی و هغه شاعر د شپې خو زم نه مو دورا دي یاره بس زمونږ ایډیټر ته دا کړی وکیل کړی و چې دا ورته یاره بیا ما دا ایډیټر یې لکه خو څه مو زوی هغه هم ته نو څه کې خبره ده بس ما نه ولې چې په سر بدل کی صحیح صحیح دا خبرې خو زه دا پیغام ټول لور کوم چې زم زموږ په موجوده حالات کې کوم راغلي دي خاص کر دا کرونا وغیرہ کوم وایرس کې مدي حواله وزوګم چې زموږ داخله کې زیاتره دا یو غب غړي او دې کې دا بالکل احساس نشته دی چې دا حکومت کوم ته وایي سوفیز یا چې کوم لاسونه ملاوي غاړه ملاوي او سوشل چې کوم دغه د فاصله دا ساتي زموږ چې دې زموږ دي خیال درونو ته پکار دي دیوانو شاعرانو ته پکار دي ټول چې څومره ګډېره وران دي که عام مزدوران دي که افسران دي عام خلک دي دې ته دا پکار دي چې په دې باندې سختۍ سره عمل وکړي ځکه چې د دې د وجې ډېر زیات ځوانان لاړل او مشران لاړل نو زه وایم چې زموږ د ژوند ډېر قیمتي دی او مونږ د دې قدر د دې حفاظت په خپلو او دا خلک کوم دا غاړه میلاول او دا دې کې ډېر زیات پکار دی جی ډېر زیات مننه مصور قریشي صاحب خوشاله اوسئ مننه آباد